درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه او ډیر مهم خبر، طالبانو له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پریکړه کړې. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ او که چیرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې له خپلو لیکو څخه نامطلوبه کسان وباسي او هغوی ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. دا پریکړه په دوحه کې د لوړپوړو طالب او امریکایي چارواکو ترمنځ له ناستې یوه ورځ وروسته کیږي. د طالبانو د ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د اسلامي امارت د وزیرانو شورا نن یعنې دوشنبه ارګ غونډه درلوده چې د هیواد په کچه بېلابېل موضوعات تر بحث او څېړنې لاندې ونیول شي. د طالبانو یو ویاند بي بي سي ته وویل نامطلوبه هغه کسان دي چې ناڅرګنده مخینه لري یا کړنې یې مشکوکې دي. د کار طریقه یې د طالبانو سره په ټکر کې ده او صادر شوي امرونه نه مني. د زیاته کړه هغه کسان چې د نورو له لارې زموږ لیکو ته داخل شوي دا خلک به د اسلامي امارت څخه پاکیږي چې دا پروسه اوس پیل شوې ده. خو د طالبانو د ډلو ترمنځ د ویش او اختلاف په اړه د پوښتنې په ځواب کې هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو د غړو ترمنځ هیڅ توپیر نشته او دوی په نړۍ کې تر ټولو متحده ډله ده. د خبرپاڼې له مخې د وزیرانو په غونډه کې د مشرتابه لخوا په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې وزیرانو ته لازم لارښوونې وشوې. طالبانو دا اعلان داسې مهال کوي چې د ملا محمد حسن حسن اخوند په مشرۍ یې د چهارسمبالې کابینې د اعلانېدو څه باندې یوه میاشت تېرېږي خو تر اوسه کوم هیواد د دې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په مشرۍ ګڼو هیوادونو ویلي د دې ډلې کړنو ته به ګوري او بیا به پریکړه کوي چې آیا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او که نه. خو له دې سره په تېره اونۍ کې د برطانیا او امریکا جګپوړو چارواکو کابل او دوحه کې د طالبانو سره لیدلي او پر بېلابېلو موضوعاتو ورسره غږېدلي. تېره اونۍ د برطانیا د لومړي وزیر ځانګړي استازی کابل ته تللی او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې درلودې. له ښه وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي په مشرۍ د دې ډلې یو پلاوی دوحه کې له امریکایانو د ډیپلوماتانو سره ناسته درلوده. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.